چې دې ښځې رسې احسان کړی دی خپل کور ته راوستي خپل زوی د تاواله کړی دی کور او خوراک او څښاک او نعمتونو کې ډوبې نو دا د دغې خواښې اثر دی چې هغې دې کور ته راوستي د دې انګور او د دې خواښې په دې کور کې اختلاف اکثر او د هغې د وجې نه دا ښځه ټول عمر د خپل خاوند له د هغې زور ورکوي نو حق د ښځې دا دی چې د سر خیال ساته د خواښې خیال ساته په دې کور کې چې څومره مشران دي راوي خدمت کوه د هغې ته ښه وایه د هغې مقابله کې به د خاوند ستا سره رحم کوي ستا باندې به زیاتی نه کوي تا باندې به ظلم نه کوي وایي ما ته یو ښځې رینګ وکړو د پېښور نه صیبه زما خاوند دی او ما ته ټوډي م ولاړه ده او بنګلې م راته دي او هغه دي او دام دي خو بس یو خواښې الله راکړې د هغې د لاسه په اور کې ولاړ یم نو دعا راته وکړه اوس وظیفه راته وښیه دا راته وښیه وایي ما ورته وویل چې تا ته خو د خاوند د طرفه څه مشکل نشته ویل چې نه موږ خو بس ښه مالداري کور بنګله راته میلاو ده ګاډی میلاو دی نعمتونه میلاو دي نو دې ښځې ته مې ویل چې دا کمې بوډۍ نه ته فریاد کې ته دې کور ته دې بوډۍ راوستې دا خاوند نه ستا تره و نه د ماما و نه د کاکا و نه د رشته دار خو دغه زنانه درپسې درله او د دې زوی دپاره ته دې کور ته راوستې د دې کور ته ملک یې د دې کور ته اختیارمن یې په دې کور کې تا هر قسمه نعمتونه دي نو د رب نه ویلېږه د دې بوډۍ قدر کوه دې خاوند ته وایه چې څه فروټ راوړي څه چاپي دې ښځې له کوه خورا څښاک ورکوه چې کله هم د خاوند مور خوشحاله ساتله تا ته به الله نورې بدلې درکوي خو زړه کې دا راوله چې دې خواښې زه دې کور ته راوستم زه ملکه شویم د دې لاسه وایي دې باندې عمل کړی بیا راته یو څو ورځې پشت ټلیفون وکړو چې یاره ما به روزانه څپۍ دې خواښې له ویوړل لږه چاپي مې وله وکړه کله مې وله مڼه ویوړه اوس وایي زما دا خواښې په ټول کلي کې صرف زما صفت کوي وایي هغې ته یې ویل چې وظیفو باندې کار نه کېږي دا کار کوه چې دې ښځې رسې احسان کړی دی خپل کور ته راوستي خپل زوی د تاواله کړی دی کور او خوراک او څښاک او نعمتونو کې ډوبې نو دا د دغې خواښې اثر دی چې هغې دې کور ته راوستي نو دا کوشش به کوو چې د دې مقابلو دپاره موږ او تاسو الله پاک نه پیدا کړي ټیک ده د الله رسول فرمایي ښځه د ګسې پوښتۍ نه پیدا ده د دې ګسې پوښتۍ دا بره طرف کوږي دی به کوږوالی کوي لږ ډېر سړو ته الله رب العالمین دا حکم کړی دی چې تاسو له دې ښځو څه ګزاره کوئ خو د هغې باوجود د ښځې دا پکار دي چې دا خو پردی کور و زه ورته د کوم ځای د راغلی یم او دې ځای کې زما وخت دی دلته ما ته خوراک څښاک کپړې کمره هر قسمه نعمت مهیا دی نو د دې شکریا دا ده چې دا د دې خاوند خیاله مو ساتي د بچو خیاله مو ساتي د دې خپل خواښې سخر خدمت هم وکړي او الله رب العالمین د دې خدماتو په وسیله کې د دنیا او د آخرت عزت ورکوي